أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سورة هود آية نمبر 77 او یایم. بل واقعا د لوط علیہ السلام بیانېږي چې هغه د ابراهیم علیه السلام وراره د لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په سایه او زیر سایه لوی شوی و. د ابراهیم علیه السلام په تربیت کې و. په ابراهیم علیه السلام باندې اول ایمان راوړونکی هم د لوط علیه السلام. او کله چې ابراهیم علیه السلام د عراق د شهر بابل نه فلسطین ته هجرت وکړو سره د خپل بیبي حضرت هاجره سره، نو دا لوط علیه السلام هم د دې سره وو او د وسره فلسطین ته راغی. بیا لوط علیه السلام شام ته لاړ چې دا فلسطین او شام د یو بل سره نږدې دي، او په دغه ځای کې لوط علیه السلام دغه قوم ته الله پاک پیغمبر کو. دغه قوم چې دا صدوم چې وته وي، صدوم لوط علیه السلام د علاقې ته صدوم وي چې دا د شام خواوشا د علاقه ده. دې ته اوس دا سی سال چې وته وي، بحر مردار وته وي یا بحر لوط وته وي. په دغه ځای کې دا علاقه انتهایی سرسبز او شاداب علاقه وا. په دې ټولو علاقو کې د ټولو نظرخیز علاقه وا او ډېر لوی فصل به کېدو. دا خواوشا خلک به د کلوتات لو د اوسېدو لپاره، نو دې ته شیطان یو طریقه وخو چې دا خلک تاسو خواله راځي او دا خو به ډېر شي او دا خو به شي وران شي او سیلونه نوم راځي، نو تاسو چې څوک هم راځي نو تاسو سره بدکاریانې کوئ، نو دا بیا تاسو خواله نه راځي. خلک به بیا یې چې دا خو ارانیان خلک دي. نو دې دا کار شروع کو او بیا هغه مرض په دې کې ورننه وته او ډېر یو لوی مرض په دې کې اخته شو. لوط علیه السلام دې ته ډېر نصیحتونه وکړو، د دې فحشۍ نه، د دې غلط کاری نه منع کړو چې ګوره دا غلطي ده، دا فحشي ده، دا ګناه ده، دا ګندګي ده، خو دې ته منع نه شو. نو چې منع نه شو نو الله پاک د دې قوم د غرق کولو او د تباه کولو فیصله وکړه. نو فرشتي لاول د ابراهیم علیه السلام خواله رالی. ابراهیم علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام زیره ورکو، د یعقوب علیه السلام زیره ورکو، او بیا ورپسې په لوط علیه السلام پسې لاړ. نو دلته د لوط علیه السلام واقع بیانېږي. ولما جاءت رسلنا لوطا، او هر کله چې رالو دا فرشتي زمونږه لوط علیه السلام خواله، سیء بهم خپشو ده پراتلو د دی، وضاق بهم ذرعا او تنگ شو پراتلو د زړه داغه غاړه په تنگ شو او ځکه په تنگ شو چې ته خو پته چې زموږ قوم خو حرامي قوم دی. او دی لوط علیه السلام ته ویلی مو چې لکه ته ځان ډېر پاک کې خو ګوره چې څه څوک ملمانه ده کر راشي، بیا به زموږ نه خپه کېږي. نو څوک ملمانه ده کر رانه ولې تاسو کر خالقان نشته، خو نور ملمانه رانه ولې بیا به زموږ نه خپه کېږي. نو ته خو پته ولګېده چې ملمانه رالو، فرشتې رالې، فرشتې خو نه خو هلکان رالو د ښکلي هلکانو په شکل کې وي، او دا خو اجنبیان دي، دا والا قوم خو حرامي دی، دا خو ګناهګار دي، دا خو بدکاریان دي، دا خو ګندګیر دي. نو خپه شو چې خدای پاک اوس خدا دا سړي خو ساتلم نشم د قوم نه، زه یوازې ما قوم را باندې د ګنډې اوس په څه کوم، دا خو زما بېزتي کېږي ځکه چې دا ملمانه زما خواله رالو او بل چا خواله تلم نه اوس پسې کېږي. وقال وی هذا يوم عصيب، دا خو ډېره سخته ورځ ده په ما باندې. وجاءه قومه، او راغلو دته قوم د يهرعون الیه چې زغلولی کېده د لوط علیه السلام طرف ته، یعنی دسې را منډې وهلې بس هلکه ارداو دی ګډې یو بل ته ټلیفونونه لکه اوس چې موبایل چې بلپرس که موبایل وی یو بل ته موبایل یې میلاو کړی او بس ولکه مزید راځي هلکان راغلي و د لوط علیه السلام کره مېلمانه راغلي و د لوط کره او راځي پسې یهرعون الیه را منډې وهلې د لوط علیه السلام کور ته. ومن قبل ومخکې د دوی نه کانو یعملون السیئات، دی خو ګنده کارونه کول. قال دو یا قوم، یا زما قومه، هؤلاء بناتی، دا زما لونه چې ناستو دي ستاسو په دې کورونو کې، اطهر لکم، دا خو ستاسو دپاره پاکې دي، فاتقوا الله، پس د الله نه ویریږئ، ولا تخزوني فی ضیفی،
او ما مرسوا کوي ما مشرموي زما د ملمنو په مخ کې. تاسو خو په کور کې تاسو خولي ودونه دي، تاسو خولي خزې دي، ولې په دې پردو خلکو پسې او په دې پردو سړو پسې ګرځي؟ الیس منکم رجل رشید، آیا په تاسو کې څوک خيار سره نشته چې دا خبره وکړي چې او واقعي دا خو زمونږ د کلی او د علاقې سره دی او د کرمیل مال راغلی، ولې موږ د بیزتی کوو؟ قالو دوته قد لقد علمت یقینا تا خپته دا ما لنا چې نشته زمونږ د پاره پی بناتک استا پلونو کې من حق حق یا صد دلچسپی تا خپته راځي زمونږ د خزو سره کار نشته، زمونږ په خزو کې دلچسپی نشته، نو ته ما ته څه خزې موږ ته ځوته چې تاسو خزې دي او تاسو ودونه دي، موږ په خزو کې دلچسپی نشته. وانك لتعلم ويقينا تخفت ما نريد چې زمونږ څه اراده دا او موږ پسندیت راغلیو. قالوا دو لو ان لي بكم قوه، کاش زما د پاره تاسو په مقابله کې څه طاقت و، او اوي الى ركن شديد، یا راګرځیدل وې یو قوت سخته، یعنی مطلب دا چې د ارمانو کو چې یا الله دا واسه اوس یو طاقت وې کنه چې په طاقت ما تاسو باندې کړی وې ځکه تاسو اوس نشم باندې کولای. قالوا دیو یا لوط الوتا ان رسول ربک یقینا من خستاد رب فرشتیو لن يصل الیک دی نشر رسول تا د تکلیف فاسری باهلک پس روان کته د شپې بقطع من الليل فيويس د شپې د خپل خاندان د خپل مرګري، ولا يلتفت منكم احد او ندی ګوري شاته ایسوک تاسو نه الا امراتک مگر خدستا، انه مصيبها یقینا اغه تر رسیدون کړه ما هغه عذاب اصابهم چې د خلکو ترسي، ان موعدهم الصبح یقینا د دې سره وعده د الله پاک د سحر پوری دا، الیس الصبح بقریب، آیا دا سحر نږدې نه ده؟ کله چې فرشتي ته پته ولګي چې لوط علیه السلام به انتها خپه شو او ځان ډېر زیات کمزوري محسوس کو، کمزوري وګڼو، نو هغه چې مخه پکېګا مخ د الله فرشتي او د موږ ته څوک نشي نږدې کېده او سحر پوری به خیری د قوم ست تباکیږي. نو د لوط علیه السلام بوته ویل چې مړه سحر خوري لري نه ده، مطلب دا چې د خو د قوم خپه کړ، نو هغه ته و چې نه مړه سحر نږدې ده، لیس صبح به قریبه دا لک سات تر سحر پوری به خیری ستاده قوم تماشوي. فلما جاء امرنا پس هر کلا چراغ حکم د عذاب زمونږه جعلنا عاليها نو من وګرځو چتونه د دې کلی ساپلها خکتا وامطرنا عليها او من راو ولېګل پدی باندې حجاره من سجيل کانی حجارتن کانی من سجيل هغه مضبوط کانونه من طين سجين هغه کانه ته وای چې هغه د خټ نه پخښه وای د سې کانه لاس د خاوري کانه نه بلکې هغه خټ نه جوړ شوی بیا په هغه کې پخښه وای کودره منظور چې هغه پر لپسې لګاتار په یو بل پسې ورپسې منظور مطلب دا رې متتابعات پر لپسې د باران په شان د کړ په یو بل پسې ورپسې مسومه او نخي لګولې شي باغې باندې عند ربک استاد رب طرفنا وما هي من الظالمين ببعيد او نو دا کانی د ظالمانو الذي نو جبرائیل السلام وراغه د دې کلی او د دې بستین د خپل وزر یو لاندې کو او دای دومره چوت کو چې د خلکو د اوازونه او پریادونه په اسمان کو پرشتو اوریدل او دا غزنه را خلاص کړو پاستر او پسمکه کې ولګیدو او بیا په الله پاک د کارو بارانو کو او الله پاک تباہ او برباد کړو ځکه چې دوی یو دسی عمل کوو چې هغه عمل غیر فطری غیر شرعي او ان نیچرل عملو دا عمل چې نن سبا هم څوک کوي دا خبر تاسو یاد ساتئ داغه د پر هم دغه عذاب ده داغه د پر هم دغه سزا ده په اسلامی قانون کې چې څوک هم په دې عمل باندې ونیوي شو نو وې دی به د دیوال د لاندې کېنه وي او دیوال به پیراو ورځوي او نور سزاګانې په دې کې هم دي د دې عمل هم دغه سزا ده په اسلامی قانون کې چې دی به په کانو باندې وشته کیږي او دیوال به په دې راغورځول کیږي ځکه چې د دې عمل د لاس الله پاک په دې قوم باندې د کانو باران کړی دی نو ول سلام کو څوک د عمل کوي نو د الله د لعنت سره سره په اسلامی قانون کې پاغو باندې د کانو باران کیږي او په دیوال به پیرا ورزول کیږي. الله پاک دې زمونږه ټول دې ګنا نه وساتي بیا توکل. ولما جاءت رسلنا وهر کله چراغ فرشتي زمونږه دیو تنلو تعالی السلام تسی ابهم نو خپش واغه در پراتلو د دوی وضاق بهم زرع او تنگ شوا په دې باندې غاړه داغه
وقال وی هذا يوم عسيب دا خډيره سخت ورځ ده. وجاءه اوراغ یاغتا قومه قوم داغه يهرعون اليه چې را منډي وهلي دا کور طرف ته. ومن قبل ومخکره دینه كانوا يعملون السيئات دي هنا کار عملونه کول. قال دو یا قومي ای زما قوم هؤلاء بناتي دا زما لالونه چې تاسو به کورونو کې دي هن اطهر لكم دا تاسو د پاره پاکي دي. فتقوا الله فدلانه ويريږي ولا تخزوني او ما شرموي پی زوی پی زما د ملمنو په مخ کې. الیس منکم رجل رشید آیا پتا سو کې او خیال سره نشته. قالوا دی لقد علمت تا پتدا ما لنا فی بناتک چې نشته زمنګ د پاره په دلونو تاسو کې من حق انسان دلچسپي. وانك لتعلم يقينا تا پتر ما نورید چې موږ سغواړو. قال دو لو ان ری بكم قوه کاش زما د پاره تاسو په خلاف کې طاقت وې او آوی الى رکن شدید یا ما پناغستی وې یو مضبوط طاقت طرف ته. قالوا دی یا لوط او دې پرشتو یا لوطا ان رسول ربک یقینا منغا پرشتي استاد رب لن يسر اليك هرگز بدینا راون رسیتا ته تکلیف. فاسری باهلک بقطع من الليل فاستبوزا دخلنا خپل پیسه د شپکی ولا يلتفت منكم احد او پتا سو کې یو احد او پتا سو کې یو قسم شاته نه ګوري الا امراتک مگر خدستا چې هغه به شاته ګوري او هغه به پاتې کیږي ځکه چې هغه لري ستا مرګري نه هغه ستا د قوم مرګري دا. انه مصيبها یقینا ستادي خجتا رسیدون کې ده ما هغه عذاب اصابهم چې هغه رسیدون کې ستادي قوم ته ده. ان موعدهم یقینا وعده دوی الصبح والسحر پوری دا. الیس الصبح بقریب آیا سحر نږدې نه ده سو. فلما جاء امرنا پس هر کله چراغ حکم زمنګا جعلناها نمن وګرځو عالیها چتونه دي سافلها لاندې وامطرنا او من راورو علیها پدی باندې حجارتن کاړه من سجیل چاغه مضبوطو هغه پخشو منزود او پرلپسیو مسومتن نخدارو عند ربک استاد رب طرفنا وما هي من الظالمين ببعيد او نو دا د ظالمانو لري. صدق الله العظیم.